دو سال دیگم این کمپانی حق دارد که اکتشاف در حوزه دریای آمو انجام کند او د اکتشاف په حالت کې ورسره استخراج روان ده. نور معادن 4 کاله 5 کاله لوی معادنو لپاره وقت د اکتشافي په اکتشاف کې بهرهداري نه وي، په اکتشاف کې ګټه نه وي. اکتشاف فقط معلوماتي چې په کوم ځای کې مواد معدني دي. خو الحمدلله د دې قرارداد 3 کاله د اکتشاف چې 1 کال یوه مثبت پوره کیږي، 2 کاله لا پاتې دي او ورسره د میلیونونو ډالرو الحمدلله سالانه موږ استخراج د نفتو هم ورسره لرو او دا به په 4 کال کې 2 برابره 3 برابره ته ان شاء الله پورته کیږي. په 3 کال د اکتشاف کې بلغنه پورته کیږي. 4 کال خو خالص استخراج ده ان شاء الله 300 میلیونه د ما ان شاء الله الله ته امید ده 500 میلیونه ډالر به افغانستان ته افغانانو ته لدې تنا دریای حوزه آمونه ان شاء الله چې بودیجه د افغانستان ته 500 میلیونه 400 میلیونه ډالر دا به ان شاء الله راځي. نو د افغانستان اسلامي امارات امیر المؤمنین حفظه الله، رئیس الوزراء حفظه الله، جناب ملا صاحب ملا برادر اخون حفظه الله، ټول وزیر صاحبان والی صاحبان لالف نتریه مسئولین دی امارت اسلامی افغانستان اول هدف آغا راوستل د اسلامی نظام دی په دې ملک کې. دوم ترقی دی د ملک ده او تاسې ترقی دی د ملک الحمدلله اینه چې په مختلفو انواعو باندې او په مختلفو اطرافو د افغانستان کې په ډیر شدت سره روان دي. تاسې وینئ الحمدلله ثبات پول افغانی ما شما در مقابل اسعار خارجی یک نمونه و یک کرامت افغانا است، کرامت جهاد افغانستان است، کرامت شهدای افغانستان است که الحمدلله 69 68 در مقابل دلار با ثبات است، روز به روز بالا می روند در هر عرصه. په دې اته څاګانې اوس افتتاح کیږي ان شاء الله. ډیر زر به نورې څاګانې تیارې شي او په آینده کال کې به ډېرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس د کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي. اکتشاف ډیر مهم دی دې لپاره سیاسي ذخایر او دهلیزونه د نفتو په کوم ځای کې دي چې په هغه ځای باندې مصرف وشي او کامیاب څاګانې وویل شي. له دې سره 340 کسان دي موږ انجنرای افغانی ما الحمدلله مستقیما اینجا به کار است. 340 اوس ما ته یاداشت راکړه 340 د موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې 5,500 کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي. همدارنګه د حفاظت لپاره الحمدلله امارت اسلامي افغانستان ډیر قوي تصامیم نیولي دي او ډیر